د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د تیر کال په جریان کې 9,52,509 افغان کډوال له بهرنیو هیوادونو څخه بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. 952,509 تنه افغان مهاجرین له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادو څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د کډوالو چارو وزارت مسؤلینو ملت ته د دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې رسنیو ته وویل چې 3,02,81,000 بې ځایه شویو کورنیو سره یې د خوراکي توکو او نغدي مرستې کړي دي. د تیر کال په جریان کې کابو 3,02,81,000 بې ځایه شویو او راستنو شویو کورنیو سره د همکارو موسسو په همغږۍ د نغدي خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوي دي. د زرګونو داخلي بې ځایه شویو کورنیو بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له اړمنو او بې ځایه شویو کورنیو سره د بشري مرستو ترسره کېدل په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه بېلابېلو هیوادونو ته سفرونه، په بهرنیو هیوادونو کې د میشت افغان کډوالو د بیرته راستنېدو هڅونه د کډوالو چارو وزارت د تیر کال د مهمو لاسته راوړنو څخه دي.